هلمند کې په نشه د روږدو کسانو د درملنې سلبستریزه روغتون. دا روغتون کې په تیر 1403 کال کې د 240 تنه معتادینو درملنه سوې او اوس ټولنه کې د سالمو انسانانو په څیر ژوند او کاروبار کوي. په دې نشیانو کې تنکي ځوانان، میرمنې او د پاخو عمر کسان شامل وو. هلمند کې د معتادینو د سلبستریزه روغتون امیر ډاکټر علاودین احسان وایي نارینه معتادینو درملنه په روغتون کې او د ښځینه درملنه د هغوی په کورونو کې د ښځینه روغتیا پالانو لخوا سوې ده. بلې و په دغه نفرو کې چې موږ 240 نفره تداوي کړي دي په روغتون کې، په دوی کې متاسفانه د تقریبا 100 عدد مابینځ باندې موږ زنانه چش لرو، مریضان لرو، زنانه مریضان لرو، موږ بیا زنانه کارمن لرو. هغه راځي چش کې هوم بیس ټریټمنټ ورته وایي، په کور کې دوی تداوي کیږي. 23 کلن لوستی ځوان ستوري او 13 کلن لوستی ځوان عزت الله نعیمي وایي په نشه د روږدي کېدو لامل د بې ځایه خلکو سره ناسته پاسته وه. دوی وایي که څه هم د اسلامي امارت لخوا معیاري درملنه یې سوې او هیله لري چې تر روغتیا وروسته به ټولنه کې د سالمو خلکو په څیر ژوند وکړي، خو غوښتنه یې دا ده چې د نشهیي توکو پر کاروبار، تجارت او کارونې لا هم جدي بندیز ولګول سي تر څو په ټولنه کې هر ډول نشهیي مواد ته لاسرسی په ټپه درېدلی وي. وجه خو دا و چې د انډیوالانو سره بس ګرځېدو ایله ناک ګرځېدو، خو په دغه څه بس په نشې روږ شولو چې د کوم انډیوالانو سره موږ کښېنستلو ولاړېدلو د هغو سره بس په نشې روږ ډېره ښه پالنه کېږي او ډېر ښه تداوي کېږي د مریضانو، او د هر مریض خبره اورېدل کېږي او هر مریض ته احترام درلودل کېږي. هیڅوک دی نه تهدیدوي په دې باندې چې تاسو ولې داسې نه، یو بد رد ورته ویل کېږي، او کله چې مریض ته بد رد ونه ویل سي او هغه تهدید نه سي، د هغه په تیرو کړنو باندې هغه ته بیان ونه سي، بیا مریض هغه تشویقېږي دې کار ته چې زه باید خپل تداوي وکړم. د معتادینو د سلبستریزه روغتون سرطبیب ډاکټر محمد زکي بیاني وایي تر ډیره بریده دا روغتون ته د هیروینو، شیشې، تاریاکو، ټابلیټکا، چرسو په نشه روږدي کسان د درملنې لپاره وروړه کیږي، چې تر ډیره بریده زیات نشیان په ټابلیټکا او شیشې په نوم په نشه روږ دي. وایي دلته فزیکي درملنې ترڅنګ رواني او روحي درملنه هم ورکول کیږي. دا نشهیي توکه په عموم ډول خطرناک په دې دی چې یو خو د دوی هغه جسمي جسم ته ضرر رسي، د طبي له لحاظه ډېر تاوانونه ورته رسي، پر تمام اعضاء او ارګانو باندې تاثیر لري چې ډېری پر اعصابو، پر زړه او پر ینه ډېر تاثیر لري. عبدالخالق 15 کاله عمر لري، د شیشې او چرسو نشه 12 کاله کړې وه چې د معتادینو په همدې سلبستریزه روغتون کې 45 ورځنۍ درملنه سوې او سالم بدن سره ټولنه کې کار کوي. دوی وایي هېڅکله به بیا نشې ته مخه نه کړي. یا و درسونه خوشحاله ته وو، درسونه مو ویل سره تللو، درسو تلته یو واټو هغه ځای کې ته ورتلو، هلته مو یو درس مرس وایه، نو بیا چې راووتلم بله بس خپل کار ته ودرېدم. دغه مې دا خوریان بله سواد مې دا خوریان سول، خدای جوړولم سواد مې دا خوری سو، بله بیا لږ تېرې راته کښېښول، یو سل قدر تېل ته ناست یم او بل دغه شریخ ورته جوړوم سلسله غوندې دغه د ورځې راکوي. په نشه د روږدو کسانو په یوازان وایي د نشې پاتې کېدو لپاره همدا روغتون ښه فرصت دی. د خان محمد په نوم د لښکرګاه ښار اوسېدونکي چې ماما یې په همدا روغتون کې تداوي سوی وایي دې تداوي ښه نتیجه ورکړې ده او غوښتنه کوي چې په نشه د روږدو کسانو د درملنې مرکزونه په مرکز او ولسوالیو کې ډېر کړي تر څو ناروغانو درملنه پکې سوې وي. نو بس دغه شفاخانه ډېره ښه ده په دا وجه چې د ډېرو خلکو تداوی کوي. هلته نور معتادین هم ما لیدله چې ډېر په تکلیف به وه، نو هلته به ډېر برابر سوي هم ورسره. د دوی په وینا د درملنې موده باید وغځول سي تر څو په بشپړ ډول له نشې څخه د روږدو شوق مات سي.